والذین آکسان عقدت ایمانکم چې غوټه شوي دي وسره قسمونه ستاسې فآتوهم نصیبهم پس ورکوي دیو ته برخه و حصه د دیو ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله تعالی دی په هر یو څیز باندې شهیدن گواه یعنی حاضر او ناظر. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. دا بل یو حکم دی چې ګوره سړی به حاکمی په کور کې به هم نه د فیصلو اډر چلیږي او په کلي کې به هم اډر چلیږي. د کلي مشري به هم سړی کوي، د ملک مشري به هم سړی کوي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان المرأة لا تلی عقد النکاح، لا تلی عقد النکاح. ښځه چې ده نو دا په دغه کې هم ګواهي نشي کولی، د نکاح چې کوم عقد دی په هغې کې هم ګواهي نشي کولی. علماء لیکلي دي چې دا اصل کې د یو سړي په باره کې نازل شوی و چې هغه څه چل کړی و، هغه خپله ښځه والې وه. نو نبي صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې د قصاص امر وکړ چې قصاص دې ته واخیستلی شي ځکه چې زیاتی یې ورسره کړی و. او بیا علماو هغه ټول خصلتونه راجمع کړي دي چې الله سړي له په ښځه باندې په کومو کومو خبرو کې فضیلت ورکړی او مخکې بیان شوي اوسه لهذا دوباره یې اعاده نه کوم. الرجال قوامون علی النساء، سړي قوامون حاکمان او امیران او مشران دي علی النساء په ښځو باندې بما فضل الله په سبب د هغه څه فضل الله چې بهتري ورکړې د الله تعالی او بهتر کړي دی الله تعالی بعضهم علی بعض، بعض د دیونه علی بعض په بعضو باندې. په عقل کې الله سړي دغه ورکړې ده غلبه، په دین کې ول غلبه ورکړې، په گواهی کې ول غلبه ورکړې، او په دیت کې ول غلبه ورکړې ده، په طلاق کې ول غلبه ورکړې ده. امامت صغرا او کبرا ده ټولې خبرې پکې راځي. وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د دې باندې انفقوا من اموالهم چې دوی خرج کوي مالونه خپل، سړي خپل مالونه لګوي په ښځو باندې. د خرچې ذمہوار څوک دی؟ سړی. نو الله ول په دې وجه فضیلت ورکړی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. فالصالحات پس نیک زنانا قانتات تابعداری کون کی دی او حافظات ساتون کی دی للغیب، حافظات للغیب ساتون کی دی د ځان او د مال، للغیب په وخت د غایب والی د خاون کی، خاون په کور کې نشتا نو د ځان حفاظت بم کوي او د مال حفاظت بم کوي. للغیب وقت غیبوبت الزوج، چې خاون په کور کې نشتا نو د ځان حفاظت بم کوي او د مال حفاظت بم کوي. یا بعض علما وایي د غیب نه مراد د پناه ځایونه دي، چې کوم ځایونه د پټولو دي نو هغې به حفاظت کوي، به چاته نه ښکاره کوي. ځکه المرأة کلها عوره، ښځه خو ټول سراسر عورت دی، د سر نه واله د خپو پورې ځان به پټوي. نو فالصالحات قانتات حافظات للغیب. نو رازونه بم پټ ساتي، د خاون رازونه بم پټ ساتي. ګوره د ښځې او د خاون په منځ کې چې کومې د پردې خبرې دي که نه، علماوو دام پکې راځي. ښځه به دا د پردې خبرې نورو ښځو ته نه کوي، او سړی به د خپلې ښځې د پردې خبرې نورو سړو ته نه کوي. دا خو بې حیایي ده، د دې حفاظت بم کوي، رازونه به پټ ساتي. د خاون د مال حفاظت به کوي، د ځان حفاظت به کوي. هسې نه چې خاون په یو دروازه باندې وځي، دی په بله دروازه باندې لاړی، ټولو بازارونو کې ګرځي، کله یو ځای کې سر ښکاره کړی او کله بل ځای کې. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، ساتون کی دی د ځان او ساتون کی دی د ځان او د مال، للغیب په وخت د غیب والی د خاون کې، بما حفظ الله په وجه د دې حفظ الله چې ساتنه کړې د الله تعالی، ساتنه کړې د الله تعالی د دیو. ګوره الله د زنانو د حقوق څومره خیال ساتلی دی، د زنانو د حقونو اسلام څومره خیال ساتلی دی، حقونه ولا محفوظ کړي دي. نو دقه شان دام دي د خپل خاوند د حقونو خیال وساتي. بما حفظ الله د ځان حفاظت دی وکي، دغه د مال حفاظت دی وکي. بما حفظ الله په وجه د دې چې ساتنه کړې د الله تعالی د دیو. واللاتی تخافون نشوزهن، او هغه زنانه چې یریږئ تاسې نشوزهن د بدخویۍ د هغې نه، د هغې د بدخویۍ او د بد اخلاقۍ نه یریږي، خولۍ خرابه ده. فعزوهن پس وعظ او نصیحت ورته وکئ. ګوره ښځه د خاوند ته نیغېږي او د هغه سره د خولۍ بد اخلاقي کوي، بد اخلاقه ده. او ډېر خاوندان غریبانان به ځینې ښځو مزاج کې دا شی، خاوند غریب راشي یاره په ښځه کې میجي یو کمی هم نشته دی، خو خولۍ ډېره خرابه ده، بس
رد بدی خیری خاون ته کنزلی او د خلکو په مخ کې د خاون بې عزتی دا په ځنې ښځه کې دا مصیبت پکې نو الله وی که داسې بدخویه ښځه ده د هغې علاج څه دی نو داسې مه کوه د اول سر نه به دباونه نه شروع کړې ښځې ته ګورئ ځکه چې په ښځه کې ګورئ الله یو صفت زموږ یو استاد به قصه کوله هغه به ویل د ښځو کې الله یو عجیبه غونده صفت اچولی دی چې دې سړی او نه سړی ډېر زر پېژني ګورئ سړی او نه سړی دا ښځې ډېر زر پېژني دا سړی دی او دا نه سړی دی نو د اول نه به دباونه نه شروع کړې قانون د اسلام زده کا چې ښځه بدخویه ده نو د هغې علاج څه دی واللاتی او هغه زنانه تخافون نشوزهن چې یریږئ تاسې نشوزهن د بدخویۍ او بد اخلاقۍ د هغې نه فعظوهن پس وعظ او نصیحت ورته وکړه ایک ستا په وعظ او نصیحت باندې نه کېږي نو مور او پلار ته ووایه خویندو ورونو ته ووایه چې دې ته نصیحت وکړئ دا ښځه پویه کوي وهجروهن او که به دغې ونه شوه نو وهجروهن بیا جدا شئ د هغې نه خپله بستره ته جدا کا او نبی صلی الله علیه وسلم د تفصیل بیان کړه چې لا تهجروا الا فی البیت په کور کې دنه به بستر جدا کې اسنه چې کړه دی ویسه چرتا دسه بنه کې کور کې به جدا شي واهجروهن او جدا شي دا غینه خپل بستر ته جدا کوي ک بدیم ونشوا واهجروهن فی المزاج او جدا شي دا غینه فی المزاج په کټونو کې په ځایونو د ډډو لګولو کې وزربوهن او دریم اپشن دا چې بدیم سم نشوان وزربوهن به اوها درې ټیمه خپ باندې باندې وډبوا هو هل بسنګي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی ضربا غیر مبرح دسی وهل ورکا چې بدن باندې سنخي جوړی نشي سړو کې علماء نه کې ورې پښتنو وهل نه اسم لوی کو تک ته په لاس کې وته ویني چې غریب لاس مات کی دسه بنه کې دا ظلم دی دسه بنه کې ګوره خېټه بولنه وي په وهلو کې به په خېټه باندې گزار نه کې په مخ باندې بوله گزار نه کې ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله خلق آدم على صورته الله رب العالمین آدم علیه الصلاۃ والسلام له کوم شکل ورکړی دا ډېر محترم او معظم شکل له نو په دې وجبان دی مخ وهل دا ډېر لوی بدبی ده مطلب دا چې دباو بډیر کې وال بکم کې دباو بډیر کې وال بکم کې او بعض علماء وایي چې مسواک نه دی مسواک باندې به وي د غټه چو ذکر زنانه او د نارینه د بدن پر اساس کې ډېر لوی فرق دی ګوري دغه بدن ډېر زیات نازک دی معمولی وهلو باندې ډېر زیات خوږیږي نو ته اندازې ته ګوري اندازه به کې ظلم زیاتې باندې کې ضربا غیر مبرح دسی وهل به ورکه چې ډېر خوږ نه کې خوږ شي خو چې ډېر خوږ نشي زي علماء نه کې وهجرو څنګه وهجروهن فی المضاجع او وزربوهن وهي دیولرا وهل ولور کوي بیا نو فإن طعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا پس کې دیو اطاعت وکستا سي تابعداري وکړه نو فلا تبغوا علیهن پس ملټوي په دیو باندې سبیلن چلار د طلاق لار په ملټوا یعنی مطلب دا دی چې بل لار به ملټوا طلاق لار لمزه ک په دې مخکنو لارو باندې سم شو لار لراله نو بیا طلاق مو ورکوا ان الله كان عليا كبيرا یقینا دی الله تعالی عليا اوچت ذات او کبیرا صفاتن والا لوی ذات دی اوچت صفاتن والا دی عليا او کبیرا ډیر لوی دی په اعتبار د ذات سره نو الله وي تم ځان لوی مګنا بلکې دې شي د خداستانه ډیر دینداري نور خوینه بګستانه ډیر خي نو گزاره وکي وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وان خفتم شقاق بينهما او کچری ریدی تاسي شقاق بينهما د خلاف نه پمند دي دوانو کې د اختلاف نه پمند دي دوانو کې چې اختلاف به بګراشي او دا جون به برابر نشي نو فبعثوا حكما من اهله وسولګي تاسي یو فیصله کوونکې من اهله د خپلوانو دي سړینا اهلی کی زمير د سړی تراجه دي خاون ته بحیثیت وکیل بحیثیت قاضي او بحیثیت فیصله کوونکې یو کس د دیو نه راولېږي او حکما من اهلها یو فیصله کوونکې من اهلها د خپلوانو دي خزنه یرید اصلاحا کشری اراده لرل دي دوانو دي خزه او خاون اصلاحا د جوړ جاړي يوفق الله بينهما یا یرید کی اشاره د ضمیر راجع د حکمین ہوتا د فیصله کوونکی کچری اراده لرل دي دوانو اصلاحا د جوړ جاړي او د جوړ راوستلو يوفق الله بينهما نو جوړخ براولي الله تعالی بینهما په من درې دوانو کې علماء دې خبرې ته اشاره ده
چې په جرګمار کې کله اخلاص وکنه نو د جرګه بچره ناکام نشي، خو که اخلاص پکې نو دنیاي غرض او خپل شهرت غرض نو بیا الله جوړ نه راولي. اګه اخلاص پکې نو لوی کار کوي نو الله به خامخا په دې مهنت کې خیر او برکت اچي. ان الله کان علیما خبیرا، یقینا دی الله تعالی پوها، علیما پوها ذات دی او خبیرا خبردار ذات دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، او عبادت کوي د الله تعالی ولا تشركوا به شيئا، او مشرک کوي د الله سره هیڅ شی. وبالوالدین، او نیکی کوي د مور او پلار سره احسانا نیکی، د مور او پلار سره نیکی وکا. وبذل قربا، او د خپل خپلوانو سره نیکی وکا. والیتام، او د یتیمانانو سره وکا. والمساکین، او د مسکینانو سره وکا. والجار ذل قربا، او د گاونډي خپل سره چې هغه نږدې دی، هغه گاونډي چې خپل لري او نږدې دی. والجار الجنوب، او د گاونډي پردي سره چې هغه لري دی، یعنی نږدې گاونډي او لري گاونډي. هغه گاونډي چې تاسو سره رشتہ ده، هغه گاونډي چې رشتہ دی وسره نشته، دوه سره خېګړه وکا. والصاحب بالجنب، او احسان او خېګړه وکا. الصاحب بالجنب، د ملګری د اړخ سره. دې الصاحب بالجنب مراد څوک دی؟ بعض علماء یې دین مراد د سفر ملګری دی چې تاسو سره په سیټ باندې ناز دی، په سفر کې، په جاز کې، په ریل کې، په بس کې، داغه سره سوکا احسان او خېګړه وسره وکا. ځینې سړي سړو سفر نه کیږي چې بد اخلاقي او بس تندي باندې دولس بجاوي، ته د خبره سمه کې به تورانه کوي کنه. نو الله وي خو اخلاق دې سم کا په سفر کې. وصاحب بالجنب، خېګړه کو، احسان کو د ملګری نه په دې سفر کې چې لوک شان خم د چا سره وږي کنه، هغه انسان ته به ولاړی الکه کوئی پلاني چې سفر کې منګو او دراله ګرمي وبرا کړی وي، دراله یخي وبا متیادی بیا. والصاحب بالجنب، یا بعض علماء د صاحب بالجنب مراد خزه ده، د اړخ ملګری خو خزه ده کنه، او دا غي سره خېګړه وکا، احسانات وسره وکا. بعض علماء دین مراد طالب العلم هم ده چې ستا بخوا کې ناس د مدرسه کې طالبانی دوړه، او دا غي سره خېګړه او احسانات وسره وکا. تجارت سفر کې سره ملګری شو. وصاحب بالجنب، او احسان او خېګړه وکا. الصاحب بالجنب، د ملګری د اړخ سره. وابن السبيل، او د مسافر سره. وما ملکت ايمانکم، او هغه او د هغه چا سره ملکت ايمانکم چې مالکان دي خلاصون استاسي غلامانو وینځو سره احسانات او خېګړه وکا. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، یقینا الله تعالی مين نه ساتي من دا چا سره کان مختالا چې دې متکبر. مختال چاته ویل کی چې ځان دغه غنی دا ځان په خلکو باندې غټ غنی، تکبر کوي. الذي لا يقر بحقوق الناس، د خلکو د حقونو اړو، د خلکو حقونو اړو منی نه دی، داسې سړی دی. مختال لیته ویل کی. او فخور، فخر کوونکې، یعنی مطلب دا دی چې خپل مناقب په خلکو باندې شماري. زه خدا دا قسمه سړی یم، ځان صفاتونه کوي پارځي کی. من کان مختالا فخورا، چې دی متکبر او فخر کوونکې. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هغه کسانو سره يبخلون چې بخل کوي، دا او کسانو سم الله مين او محبت نه کوي. يبخلون چې بخل کوي، ويأمرون الناس بالبخل، او امر کوي خلکو ته په بخل کولو باندې. پخپلم بخیل او بلتم د بخل حکم کوي. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټي دی ما غس آتاهم الله چې ورکړي دی الله تعالی دی او تا من فضله د فضل خپلنا. واتدنا للكافرين عذابا مهينا، او تیار کړی دی موږ د کافرانو لپاره عذاب خورونکې او سپکونکې. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، او اګسان ينفقون چې خرج کوي مالونه خپل رئاء الناس د پاره د خودنې د خلکو، چې خلکو ته ځان وخی، مال لګي خدریا د پاره. ولا يؤمنون بالله، او ایمان نه لري په الله تعالی باندې، ولا باليوم الاخر، نه په ورځ وروستنۍ باندې، قیامت په ورځ ایمان نشته. ولیک ایمان یې نو د بریا کوله. ومن يكن الشيطان له قرينا، او هغه څوک يكن الشيطان له قرينا چې وی شیطان داغه د پاره ملګری، فساء قرينا، پس بد د ملګری. وماذا عليهم، او سبوج بی بدیو باندې لو آمنو بالله، کچری دی ایمان نوړې په الله تعالی باندې، والیوم الاخر، ورځ د آخرت. وانفقوا مما رزقناهم، او خرج کړي د هغه مال نه رزقناهم چې ور کړی دی الله تعالی وي موږ دی ته د الله په لار کې لګولې، د الله د پاره لګولې. وکان الله بهم علیم، او دی الله تعالی په دی باندې پوها لرونکې. الله په دی پوهه دی، هر حالت نه الله خبر دی. ان الله لا يظلم مثقال ذره، یقینا الله تعالی ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازه دی وی ذره باندې.
وان تک حسنه او کو چری شي دا ذره حسنه نیکی یضاعفها نزیاتی اغیلر الله تعالی و یؤتی من لدنه اجرا عظیما او ورکی د خپل طرفنا اغتا اجرا عظیما اجر لوی. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ابو هريره رضی اللہ عنہ وی اذا قال الله اجرا عظیما فمن يقدر قدره، چې الله ته اجر عظیم ویل دی لوی اجر، نو څوک به دې اندازه ولګي. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد تخويف يرى. فكيف پسرنګ حال وی اذا جئنا کله چراول منگا من كل امه د هر امتنا بشهيد گواه وجئنا بك اور رابول تعالی رے پیغمبر علی هؤلاء پدیو باندې شهیدن گواه. پیغمبر علیہ السلام ته الله وی د هر امت نه گواه راولم. اب څنګه حالتي یومئذ یود الذین کفروا پدغه ورځ خوخه بغنی آګسان چې کوپره کړه دی وعصوا الرسول او نافرمانی کړی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام. سارمان بکی لو تسوا بهم الارض چې کاش کې برابر شوی په دیو باندې د ازمکا دیړو د ازمکې نه را پاسې دلی نو ایست پراته وي او بس مګه کې ریزه ریزه شوی وي. او ولا یکتمون الله او نبشی پټولې دی د الله تعالی نه حدیثا څه خبره، یعنی لا يقدرون على کتمانه، د خبرې په پټولو به قادر نه بشي پټولې. الله به د خلمانه مهر ولګي او اندامونه به خبرې کوي. یا ایها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. مخکې بیان شوی انما الخمر والمیسر حکم براشي مخکې چې الله حرام کړو. دا غدویم حکم وو چې الله ول اول چې الله حرامول نو دا حکم راولېګو چې ګوره دا شراب د شدي چې دا خشه نه دی، لہذا د مانزه په دوران کې بتاسي د حالت کې مانزه باندې نه ودرېږي چې تاسو شراب سکلی او نشم کړي. یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان امرول لا تقربوا الصلاة منځ دیږي تاسو مانزه تا وانتم سکارا او حال دای چې تاسو صحیح تاسو په نشه کې وانتم سکارا او حال دا وی انتم سکارا چې تاسو په نشه کې. نو ګوره په دې وخت کې الله صرف په مانزه کې حرام کړو او رستو براشي چې الله حکم راولېګو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ځان ته وساتئ، بهر حالت کې ته ځان وساتئ. علماء لیکلي دي چې په دې کې د دې آیت نه دا خبره معلومیږي چې انسان جاهل دی کنه، نو الله وی چې جاهل د مانزه په معنا باندې نه پويږي، نو دې مونږ به تاسو پیدا ای، لہذا د مونږ په معنا باندې ځان پوهه کا چې سبق لولې دغه په مطلب باندې ځان پوهه کنو بیا بدل خوندر کی. نو جاهل پکې داخل دی. دویم دا چې په دې کې خوب هم داخل دی چې خوب درځینو مانزه باندې مو درېږي اسنه چې سګړې وړې ونه وي. لا تقربوا الصلاة منځدکی گئی منتاوان تم سکار او حال دای چې تاسو په نشه کې حتی تعلمو تر دې چې پوه شئ تاسو ما په غصب باندې تقولو چې تاسو وایي چې سوي او بغي باندې نه پويږي نو مانځه مو ودرېګا. نو چې انسان له خوب ورجین د قصې کنه ولا جنوبن او نه په حالت د جنابت کې ولا جنوبن د جنابت په حالت کې مور نږدې کېږي. علماء یې دین مراد موضوع صلات هم ته مراد د مانځه زیته هم نور نږدې کېږي. مونږ خلاړې لري خبره جمعه ته په جنابت کې نه ورځي الا عابري سبيل چې نه تاسو تیرېدون کې د لار په داسې ځای کې چې دراوتو بل لار نشته دی. لکه طالبان په جمعات کې اوسېږي او انسان د جنابت په حالت کې شو نو خامخا غسل خانه له خو بځي کنه نو په دې لار به تیری کنه به تیری الا عابري سبيل مگر کې یی تاسو تیرېدون کې د لارې حتی تغتسلوا تر دې چې تاسو ولم به غسل وکي. وان کنتم مرضى کو چری تاسو او چری وای تاسو مرضا نه جوړو بیماران او علی سفر یا په سفر باندې وای او جاء احد منکم من الغائط او یا راغلی یو تن ستاسینا او جاء احد منکم یا راشي یو تن ستاسینا من الغائط د میتیازونه د ډکو میتیازونه لوی بول او لامستم النساء او یا مسکی تاسو خپل بیبیانو لرا خپل بیبي سره صحبت وکي نو فلم تجدوا ماء او پس بیان نمومي تاسو ماء وبو نو فتیمموا صعيدا طيبا. ټول حالتونه ذکر کړه. انسان بیمار دی او بول بدی دی یا په سفر دی او بو ته نه ملاوي او یا انسان دی
ډکو د سماعت یو کو تشی امتیاز یو کړي او لامستم النساء یا د خپل بیبي سره ملاو شو نو فلم تجدوا ما انبوت نه ملاوي نو فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم وهی تاسې صعیدا طیبا په مقدس مکه پاکه خاور وګوره په هغې باندې تیمم وه فامسحوا بوجوهکم وایدیکم او بیا زموږ فقهاو لیکلي دي چې هر هغه څه چې د ځمکې د جنس نه دی ویلي کېږي بس ویلي کېږي نه نو په هغې باندې تیمم وهلی شي صعیدا طیبا په مقدس مکه پاکه پلیت ځمکه ده او تا ولیدې دې باندې چا امتیاز وکړي ګندګي او پلیتي په هغې باندې بیا په هغې باندې تیمم وهل جایز نه دي فامسحوا بوجوهکم پس مسح وکئ بوجوهکم په مخونو خپلو باندې و ایدیکم او په لاسونو خپلو ان الله کان عفوا غفورا یقینا دی الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی کان عفوا دی عفو کوونکی او معافي کوونکی او غفورا بخونکی ذات دی عفون کی اشاره ده هغه ذات ته چې هغه اسانی راولي په بندگانو باندې کا ټول اسانی دي کنه عفوا اسانی راوستون کې ذات دی غفورا بخون کې ذات دی تیمم د اسانی طریقې دي ګوره زموږ فقه لیکلي ضربتان دو ضربې دي اسمه کبه دو ضرب وهي ضربه لليدين الى المرفقين ضربه للوجه یو ضربه چې د الله ستي وهل په دې اسمه باندې نو یو ضرب په مخ باندې لاس راکاږي ضروري نه چې هر ځای ته لاس ورسې ګوره ښا د څنګه لکه څنګه چې او د چرندام کې یو ختم د وچ پاتې شنو ته او د ستنه کې د چې په تیمم کې نه چې خامخه ارزه ته د ګوتې او لاس ورسې د څنګه د خام بس مخ باندې لاس راکاږي او دویم لاس با زمکه باندې بل لاس وهي او هغه به یو په یو مټ راکاږي بل په بل مټ باندې راکاږي او فقهاوی آسان ترتیب دا خودلې دي چې لاس به دا شي وي که څه خاورې په نختی نه ودا چې وڅنډي دا به یو ځل په مخ باندې راکاږي او بیا به زمکه باندې زیاتې د ضربه وي زمکه پیوي او یو په دې لاس باندې راکاږي په دې طریقه بل په دې لاس باندې راکاږي په دې طریقه خو حدیثو کې یو بل طریقه هم ثابت ده بلکې ډېرې طریقې دي په حدیثو کې بل اسانه طریقه ده کله کله انسان د لاس ته څه پټۍ لګېدلي یا بل څه عذري یا زخمي نو داسې یو طریقه هم ثابت ده چې لاس داسې ووی هغه په دې داسې راکاږي دیجې پورې صرف د مړوندونو پورې سنګلې د مستثنا کې او بل ضربه ووی په دې مخ باندې راکاږي دا هم په صحیح حدیث کې ثابت دي كل ما كان من جنس الارض هر هغه چې ځمکې د جنس نه یعنی مطلب دا دی چې لکه وسپنه ده کنه وسپنه نه لرګي خو ځمکې د جنس نه دی کنه او بالکل چې لوټه نه ملاوي کنه او دا اخر دا د من خورنګ لګیدل د پاسه کنه چې د سي زیګ دیوالي نه باغې باندې هم کولای شي دا کوم د ځمکې د جنس نه دی کنه خو کانه به یو بل سبب بل ځنه خو نه راځي بیا ځنې خلک په صادر باندې تیمم وای دا ډېره لوی غلطي ده ګوره فقهاو یو صادر یاد کړی دی چې انسان ته لوټه نه ملاویږي ځمکې موقعو ته نه ملاویږي نو داسې کپړه چې په هغې باندې دوړه پرته وي په دوړو ککړه کپړه چې ته په لاس راګوې نو لاس پسې شی راځي نو په هغه کپړه باندې مو خیر دی تیمم وهلی شي د دې نه هر صادر مراد نه دی ګورې زموږ خلک بس په هر قسمه صادر باندې تیمم وایي فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أتنقري پیغمبرا إلى الذين كسانوا أوتوا الكتاب چورکل شوی دی ته کتاب أوتوا نصيبا من الكتاب چورکل شوی دی ته نصيبا صبرخو حساب من الكتاب د کتابنا يشترون الضلالة الله د يهود حالات بیانوي چې ګوره د الله د قانون مخالفت کړي د الله قوانین نه منل او منافقانو باندې الله رد کوي او بعضی مسلمانان هم د دې مراد کې دي الم تر الى الذين تنغريا كسانو توتل الكتاب چورک او نصيبا من الكتاب چورک شوی داغي تصبر خد کتاب یشترون الضلاله چې اخلی گمراهی لرا او یریدون ان تزلوا السبيل او اراده لري ان تزلوا السبيل چې واړی تاسو السبيل د سملارنا یعنی سلکشن علم مسره دی کنه او د ځان علامه جوړ کړی دا نیم الله خطر ایمان والله اعلم باعدائکم والله تعالی په هدا باعدائکم بدشمنانو تاسو باندې نو چې الله ته بغوته کې دا دشمن دی نو ګوري بیا دا واقعي دشمنی وکفا بالله ولیا نو کافی دی الله تعالی دوست وکفا بالله نصير او کافی دی الله تعالی امدادي من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه بعض دا کسانو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه بدلی کلمو د الله تعالی لرا عن مواضعه خپل زیننا ويقولون اويدي سمعنا وامردا وعصينا ونيمنو واسمع غير مسمع
او واورا غیر مسمع واد نور ولې شي تا ته واسمع واورا غیر مسمع واد نور ولې شي تا ته علماء دا مهم لفظ دی په دې کې دوه معناګانو احتمال شته د زمو د مدح دوانو احتمال پکې دی یعنی یو مطلب خو دا دی چې واورا واسمع واورا زمونږ خبره غیر مسمع واد نور ولې شي تا ته یعنی په غوګونو کون شي یو معنی دا ده او دوی مطلب دا دی چې واسمع واورا غیر مسمع واد نور ولې شي تا ته بد خبره نو بیا خو مدح شو کنه نو چونکې دوه معناګانو احتمال پکې دی خو دیو به غلط مطلب اغسته دي ظالمان دا بل مطلب به اغسته ولنه واسمع واورا غیر مسمع واد نور ولې شي تا ته وراعنا او کلمه راعنا به ویلا او دا مخ کې تیر شو چې بس غرض به ویلا لیم بالسنتهم اړی دی جب خپل وطعنا فی الدین او عیب لګی دی په دین کې ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا او کچری ویلی وی دیو چې سمعنا دام واورید من خبر واورید واطعنا او اطاعت موک ومنلا واسمع وانظرنا او واورا وانظرنا او وګوره منګه ته لحاظ وکړه منګه لکان خیر لهم نو دا بخامخه غوروي د دیو د پاره او اقوام او نیغه بوي ولكن لعنهم الله بكفرهم لكن لعنت کړي د الله تعالی په دیو باندې بكفرهم په سبب د کفر د دیو فلا يؤمنون الا قليلا پس ایمان نه وروړي دی مگر لګ یا ایها الذين اوتوا الكتاب زیلګ وقفوکي الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها اغه کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب کتاب والو الله د ایمان دعوت ورکوي علماء اصل کې دیو ته اشدی کی اشاره ده هغه احبارو ته د یهودو چې کوم احبارو بشمول د کعب الاحبار چې دی وروسته مسلمان شه الله ور توفیق ورک او دی وی کله چې دا آیت نازل شو وای ما به خپل مخ باندې الله سو چې الله خو زما د مخ وران کړي نه او ډایرک استرالو مسلمان شوم یا ایها الذین اوتوا الکتاب یا کسانو چې ایمان وروړي دي یا کسانو چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب او د کتاب خوندان دي د کتاب دعویدار دي ای یهودو نصاراو آمنو ایمان وروړئ بما په هغه وحی باندې نزلنا چې نازل کړی د مونږه مصدقا او تصدیق کوونکی دا بما په کتاب باندې نزلنا چې نازل کړی دی مونږه مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسې سره دي من قبل ان نطمس وجوها مخکې دینا ان نطمس وجوها چې وران کو مخونه فنردها على ادبارها او پس وی ګرځو على ادبارها په سټونو د هغې باندې او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت فنردهم پس وی ګرځو مونږه علی ادبارها پشاګانو باندې یعنی په پشای کو دینه واړو او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت او یا لعنت کو پدی باندې کما لعنا سرنګ چې لعنت کړو مونږه اصحاب السبت په خوندانو د خیالي باندې دا او علماوی وې دا توبېخ ته پاره دی او بعض علماوی چې دا ان چې دی کنه دا او وې دا د تنویع ته پاره دی یعنی یا خود دا نوع عذاب بول الله وی زور کما فنردها نطمس وجوها فنردها على ادبارها مخونه به وران کم فنردها پس و بگرزو دیو لرا على ادبارها پسټونو دا غیبان دی پشاګانو دا غیبان دی او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت او یا بلعنت ورکو دا نوع عذاب بولا الله وی ورکم کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې لعنت کړو موږ په خوندانو د خیالي چې الله ولدي تعظیم وکوي او غحلی شروع کړي وکانه امر الله مفعولا او د حکم د الله تعالی کړی شوی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء یقینا الله تعالی لا يغفر بخنن کوي ان يشرك به دا چې شرک وشي دا غسره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخنه کوي ما د هغه ګناهونو دون ذلك چې سیوا د دین دی واړه دي د دین لمن دا چا د پاره یشاء چې د الله تعالی خو خشي نو دیو بدا خبره کوله چې ګوره مو خو زبرګانیو او مو خو نیکان خلک یو زمونږ باندې بسنګ تمس راځي چې الله به مخونه وران کی نو الله فرمایي ومن یشرک بالله او چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره
نو فقد افترا اثما عظیما، پس د جوړ کړ په الله تعالی باندې، فقد افترا د وتړل او جوړ کړ په الله تعالی باندې اثما عظیما ګناه لویا، لوی ګناه پیټه وتاړه. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، ایت نګوریا کسانو ته یزکون انفسهم چې پاکي ځانونه خپل، د خپل ځان پاکي بیانای. بل الله یزکی من یشاء، بل الله تعالی پاکي هغه چاله چې وی غواړي او رضای شي. بل الله یزکی من یشاء، بلکې الله تعالی پاکي من یشاء او چاله چې غواړي. ولا یظلمون فتیلا، او پتا شي به ظلم نشي کېدل فتیلن په اندازه د باتی د کجوري، په اندازه د تار د کجوري. دا اډو کې د کجوري په دې اډو کې چې دنه دا کم تاری کنه، د دې تار په اندازم الله بچا باندې ظلم نه کوي. انظر کیف یفترون علی الله الکذب، وګورا کیف یفترون سرنګ تړي دی په الله تعالی باندې الکذب دروغ. وکفا به اثما مبینا، او کافی دی دا دروغ اثما مبینا گناہ کارا دی، د هلاکت پر د ښکار گناہ پورا ده دی په الله باندې دروغ وای. الم تر الى الذين، ایت نګوریا کسانو ته دین مراد کعب ابن اشرف چې د یهودو کم مشر مولاو، هغه به کې الله تعالی یادای. د ذکر کړو چې مکی ته تلو او مکی والو ته دا خبره کوله چې تاسو مسلمانانو باندې دا ته پوښتنه ته وکي، دا ته پوښتنه ته وکي، دا سوال ته وکي، مختلف چلونه او ته خودل او ال تورغه دغه ته سجده وکړه، بت ته سجده وکړه مشرکانو د خوشاله ورو لپاره. نو الله وي ته ځان ته موحد وې، ته د آسماني دین دعویدار ځان ته وې، د موسی علی السلام تابعدار او پیروکار ځان ته وې، څنګه دا عجیب کار کوي. الم تر الى الذين يتنقرا كسانو توت الكتاب اوتو نصيبا من الكتاب، چور کړه شوی دا غي تصبر خا من الكتاب، د کتاب نه د کتاب د علم دعویدار دي. یؤمنون بالجبت، ایمان وروړي دي، بالجبت په جادو په کوډو منترو ایمان دی، او طاغوت او په شیطان باندې ایمان دی. طاغوت نه مراد علماء کل معبود من دون الله، دا الله نه سوا چې د چام عبادت شوی دی نو غي ته طاغوت ویل کی. او سوال راته چې دا خود نیکانو خلقو عبادت هم شوی، دا غي جواب مخکې دا شوی چې اصل کې بیا الته طاغوت نه مراد هغه کس دی که شیطان دی او که انسان دی چې د دیو بندګي او عبادت ته خلق را بللی دي. و طاغوت او په شیطان باندې ایمان دی. علماء لیکلي دي چې کل معظم بعباده، هر غسیز ته ویل کېږي چې داغه تعظیم په عبادت باندې کېږي. من حجر او شجر او انسان، حافظ ابن حجر وی کاغه د کانی نه جوړ دی، کاغه ونه دا کاغه انسان دی، خو چې د عبادت په عبادت باندې داغه تعظیم کیږي نو اته مراد دی. او تو نصیبا من الكتاب، چور کړی شوی دی غیتا نصیبا صبرخه او برخه من الكتاب، د کتابنا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان وروړي دی بالجبت په جادو کوډو منتر باندې، او طاغوت او په شیطان. ويقولون اويدي للذين اغسانوا تكفروا چې کفر کړي دي، هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا. هؤلاء دا کسان دا کافران اهدا خرسیدون کی دي من الذين دا کساننا امنوا چې ایمان وروړي دي سبيلا حق لارتا. اې د کافر مبارک به داوی دي يهوديانو چې دا مشرکان د مسلمانانو ډېر په هدایت دي، ډېر په سملار دي. ګوره وسم وای کنه يهود ګوره د چینایانو ملګرتیا کوي د مسلمانانو خلاف، د روسيانو ملګرتیا کوي د مسلمانانو خلاف، د هندوانو ملګرتیا کوي د مسلمانانو خلاف، د مسلمانانو خلاف د ټولو ملګرتیا کوي. دای په خوانه مرز دی دیو. ويقولون للذين كفروا، او واي بباردا کسانو کې کفرو چې کفر کړي دي، هؤلاء دا کسان دا کافران او مشرکان اهدا ډیر رسیدون کې دي من الذين دا کسانو نا امنو چې ایمان وروړي دي سبیلا حق او سم لارتا. اولئک الذين لعنهم الله، دا کسان دي چې لعنت کړي دي الله تعالی په دیو. ومن يلعن الله، او بچا چې لعنت وکي الله تعالی فلن تجد له نصيرا، پس هچری بیا بنم امید هغه د پارا نصیرن امدادی. علم لهم نصیب من الملک، ام لهم ایشتد د دیو د پارا نصیب صبر خو حساب من الملک د بادشاہینا. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، پس په دغه وخت کې
لا یؤتون الناس نقیرا، وربن کی خلق تا نقیرا معمولی غندې سیزه. علماء دا نقیر اصل کې کنایه ده د قلت نه، چاله وته یو خسنه مور نه کی. او نقیر د کجوري دا اډو کې دا شان چې وګوري کنه، یو خو کې دا چاو شانته یې کنه، نو غنده به جوړي یو شاته طرفي، په دې شاته طرف باندې معمولی شان داغي دغه ته نقیر ویل کېږي. نقیر داسې قطع غندې دغه ته نقیر وي. نو فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، الله وی کې د خزانه می دیول ورکړي کنه، او لږ شان بچي وته ملاو شو، نو دی بچاله یو وډو کې د وډو کې دا عمر شی هم چاله ورنکی. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، بس په دغه وخت کې ور بنه کې خلکو ته نقیرن په اندازه داغ د کجوري، داغ د وډو کې د کجوري. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ايکینه کوي د یو حسد کوي د خلکو سره، علامه پاغسو آتاهم الله چې ورکړي دی الله تعالی دیوته من فضله د خپل فضلنا. فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما، پس یقینا ورکړي موږ اولاد د ابراهیم علیه السلام د الکتاب کتابنا والحکمة او په د دین، وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړي موږ غیتا ملکا عظیما بادشاہی لویا. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمنهم من آمن به، پس بعضی دینا اغو آمن به چی مان راوڑیو پدی، ومنهم من صد عنه، بعضی دینا اغ خلقو صد عنه چی مخیڑولیو دا دغنا، وكفى بجهنم سعيرا، وکافی دا جهنم سوزون کے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، د دې خلکو زید د جهنم. ان الذين يقينا آکسان کفروا چې کفر کړي دي به آیاتنا پایتونو زمونږه، سوف نصليهم نارا، زرد چې وبن نباسو دیولا او نن نباسو دیولرا نارا نورتا، کلما نسجت جلوبهم، کلما نسجت هر واره چې وسوځيږي جلودهم سرمنې د دیو، د سرمنې وسوځي او پخیشي، نو بدلناهم جلودا غیرها، بدل بکو دی لرا جلودا سرمنی غیرها نوری، دا سرمنی یو ځل وسوځي نو الله به نور سرمنی را تازه کی. او لیذوق العذاب، چې همیشه وسکی عذاب د اور او د جهنم. ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله تعالی دې عزیزا زورور غالب او حکیم حکمتون ولا ذات خوند حکمتونو. والذین آکسان آمنوا چی مان روڑے دے وعملوا الصالحات و عملون کئی نیک، سندخلهم زرد چی داخل بکو دیو لنا جنات باغون تا تجری چی بہی کے با من تحتها الانہار، لاندی دا باغات و محلات و داغین نہرون ولی، خالدین فیہا ہمیشہ بوسی کی بدی جنت کی ابدا تل تر تلو ہمیشہ. لهم فیها ازواج مطهرۃ، دید پارو بدی جنت کی ازواج بیبیانی مطهرۃ پاکی کڑے شوی. وندخلهم ظلا ظلیلا، او داخل بکو منگ دیو لرا ظلا ظلیلا، اگا اگدو سورو تا، اگا بہترین اگدو سوری. اللہ رب گورا دا قیامت دا گرمی بوی نی کنا، نو اللہ بولو پا جنت کی دا اگدو سوری ورکی. او دا دی سوری من خو سوری دا ناشتی وی خنی دا نوسی احساس رہتا نکی کنا. انسان گرمی وشی نی بے دا سوری پا تلاش کی چرت برا دا سوری ملاوشی. وندخلهم ظلا ظلیلا، او داخل بکو من دیو لرا غسور اگدو تا. اللهم اجعلنا منهم. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، یقینا اللہ تعالی امر کئی تاستا ان تعدوا الامانات، دا چی ادا کئی تاسی الامانات امانتنا و حقنا الى اهلها حقدار داغیتا. اللہ حکم کئی چی دا امانتنا خپلو حقدار تو اسپاری. اللہ خطاب کئی ہر چاہتا، آیت عام دے ہر چاہتا کہ امانت خپل اہل تو وسپارا. یو خود امانت مراد مشری دا، چې مشر بزان مقرره نو دسې مشر له مشری ورکړه، خو ستاسو امانت ته چې کم از کم د حق خو ادا کولی شي کنه. او د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم دام خودلی دي چې واذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې مشرینا اهل ته وسپاره شو نو بیا د قیامت انتظار کوه. تاسو ګورئ څومره نه اهل موږ باندې مشران دي، دا د قیامت په علاماتو کې دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د قیامت علامات دي چې کله د داسې خلکو لاس له مشري ورشي،
ان الله یامرکم یقینا الله تعالی امر کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې ادا کوي تاسو حقونه او امانتونه الى اهلها حقدار داغیتا. نو قانون الراعي والرعيه الله د راعي د پارم قانون ذکر کوي او د رعیت او د ما تحت د پارم قانون الله ذکر کوي، د مشر او د ما تحت د پارا. نو د راعي د پارا اولنې قانون دا دی چې اداء الامانه الى اهلها، ته چې عہدی او مشری او منصب سمارین او اهل خلکو ته ورسپاري، هر چاله بینه ورکه. دویم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، او کله چې فیصله کوي تاسو به من د خلکو کې ان تحكموا بالعدل، چې فیصله به کوي تاسو بالعدل په انصاف سره، قرآن او سنت باندې به فیصله کوي. نو علماء لیکلي دي چې بدن الزوجة الى اهلها لا تخونوا في امانات الناس. زنانا دا بدن چې دی دا امانت دی، په دې کې به دا خیانت نه کوي د خپل خاوند سره. چا د سره امانت کې خو د په دې کې به خیانت نه کوي. ګوره دا د منافق په علامات او نخو کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا. عبادتونه ټول د الله امانتونه دي، په دې کې به خیانت نه کوي یو مسلمان. علماء د دې آیت شان نزول داو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نمخ کې یو کم 10 کاله مخکې تقریبا قصی ابن کلاب د نبی علیہ السلام په ترونو کې و. هغه به د خپلو احفاد او نوسو باندې د حج د کارونو تقسیمول، چې ذمہواری په خلکو باندې تقسیم کم. نو چاله یو ذمہواری ورکړه لکه حاجیانو له اوبو ورکول، هغې ته سقي الحجاج ویل کېږي، حاجیانو له اوبو ورکول. دا ډېر یو لوی سعادت و. دا سقي الحجاج چې و که نه، نو دای عباس رضی الله عنه یعنی بنو هاشم چې دیو ته دا کارواله کو، تاسو به حاجیانو له اوبو ورکوي. دویمه حجابه وه، حجابه حجبیین چې ورته ویل کېږي. د کعبې دا چابي عثمان ابن ابي طلحه الحجبي، دا داسې کس چې دی لا مسلمان شوی نه و. دا نبی صلی الله علیه وسلم د دې چې کوم خاندانو نه هغې ته د چابي حواله شوه، حجبیینو ته. او نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه، او دا عثمان ابن ابي طلحه الحجبي د سره د کعبې چابي وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د کعبې نه راووتو، نو عباس رضی الله عنه او علی رضی الله عنه د دې د تمنا و چې دا مونږ ته حواله شي، دا چابي مونږ ته حواله شي. دا ډېر لوی منقبت دی چې د کعبې چابي د چا سره وسره. نو الله رب العالمین دا آیت نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دا امانت د خپل اهل ته وسپاره، د چا سره چې وسره د کنه د قصې پرېدا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې خذها خالدتن، خذها خالدتن، د همیشه د پاره د چابي تواله د بسته په خاندان کې چلی. وسم دغه په خاندان کې دغه منقبت را روان دی کنه، چې دغه په اولاد کې دغه چابي وسم را چلی. ان الله یامرکم یقینا الله تعالی امر کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات، دا چې ادا کوي تاسو حقونه او امانتونه الى اهلها حقدار داغیتا. و اذا حكمتم بين الناس، وکله چې فیصله کوي په من د خلکو کې، ان تحكموا بالعدل، چې فیصله کوي تاسو بالعدل په انصاف سره. ان الله نعم ما يعظكم به، یقینا الله تعالی نعم ما يعظكم به ډېر ښه وعظ درکوي تاسو ته په دې سره. ان الله كان سميعا بصيرا، یقینا دی الله تعالی اوریدونکی او لیدونکی ذات. یا ایها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، واولي الامر منكم. ګوره دا داسې یو آیت دی چې تعلق یې د راعي او د مشر سم دی، او تعلق یې د ما تحت عام خلکو سره دی. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې ایمان راوړی دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله او د هغه د رسول. دا حکم مشر تم دی او کشر تم دی. و اولی الامر منکم، او د خاوندانو د امر ستاسې نه، یعنې ستاسې چې کوم مشران دي. د اولی الامر نه مراد د اکثر علماء په نسبت باندې هغه علما دي او مشران دي. امام قرطبی هم دا خبره کړې ده، حافظ ابن کثیر هم دا وایي. وهو الظاهر والله تعالى أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر
من الامراء والعلماء. وی ظاهر دا چې دا ټول علماء دی اولی الامر نه مراد علماء دی او هر مشر ته مراد دی. او حدیث کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله مشر شو وی تقریر وکړه چې اطیعونی ما اطعت الله فیکم، زما خبره به منئ خو تر څو چې زه د الله او د رسول منم. که زه د الله او د رسول د خبرې نه واوړېدم نو فلا طاعت لی علیکم، بیا به تاسو زما خبره نه منئ. نو وی مشر با په طاعاتو کې منی، د الله په نافرمانو کې به نه منی. ځکه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې انما الطاعات فی المعروف، منل دا به صرف په نیکو کې، ولی په ګناه کې به چا خبره نه منی. نو بادشاہ با د علماء تابعداري او عوام به بیا د بادشاهانو تابعداري. لکه یو شاعر وایي کنه وان الملوك لتحكم على الورى وعلى الورى تحكم العلماء. عام بادشاهان چې دي نو هغه په عام خلکو باندې حکومت کوي، او علما چې دي نو هغه بیا په بادشاهانو باندې حکومت کوي. نو حاکم او بادشاہ دا به د عالم تابع ګوري، چې کوم ربانی عالم دی دا هغه تابع وي، او داسې عالم نه چې هغه دین ورانوي. وهل بدل الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. چې عالم خراب شو بادشاہ خراب شو بیا به د معاشري یو الله په رحم کوي، الله په رحم به بچ کیږي. نو مولانا مودودی رحمه الله یو جامع خبره کړې ده دې آیت په تفسیر کې، او ما عبارت نقل کړې تاسو ته وایم. هغه وی اولی الامر کی مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہے جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی سربراہ کار ہو، خواہ وہ دینی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہو یا سیاسی رہنما کرنے والے لیڈر ہو یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کے سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار ہو. غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے. تفہیم القرآن وہی ټول خبرې کرا جمع کړي چې مشر دی او د سم خبر کوي دا غي اطاعت واجب او لازم دی. یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان امروړی دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله تعالی او د رسول، و اولی الامر منکم، او د خاوندانو د امر ستاسو چې هغه علما او مشران دي. د خاوندانو د امر ستاسو نه فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. پس کې جګړه وکړه تاسو اختلاف امراغه فی شیء پس شي کې. نو ګور دې کې دا خطاب مجتهدین ته نه ګوري علما او ته چې تاسو په مسله کې اختلاف راغی فردوه الى الله والرسول، الله او رسول ته واپس کړئ. دا خبره کنه چې الله او رسول درسه فیصله وکړه بس قوم نه. او دویم فإن تنازعتم فی شیء ما او تاسو وای هر چاته وای فإن تنازعتم پس کې جګړه وکړه تاسو اختلاف وکړه تاسو په شیء پس شي کې فردوه پس وی ګرځوي او واپس کوي الى الله، پس وګرځوي فیصله الى الله الله تعالی او رسول او رسول د الله تعالی ته. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، کچری ایمان لري تاسو په الله تعالی او په ورځ وروستنی باندې. ذالک خیر و احسن تاویلا، دا کار غوره دی او احسن تاویلا او خیسته انجام والا دی، نتیجه او رزلټ ډېر مزیداری. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. الم تر الى الذين يتنقون کسانو ته يزعمون چې غي خیال او ګمان کوي انهم امنوا چې یقینا دی ایمان راوړل دي بما باغ سبانی انزل اليك چې نازل شوی ته پیغمبر او ما انزل من قبلك او باغ کتابونو باندې انزل من قبلك چې نازل شوی دی مخکستانه. یریدون اراده لري دی ايتحاكموا الى الطاغوت چې فیصله ویسي او سرکشتا. طاغوت نه مراد د الله نه ما سوا بل هر نظام، د الله د قانون نه ما سوا بل هر قانون او هر ازم هغه ته طاغوت ویل کیږي. یعنی د الله د نظام او د الله د قانون مخالف نظام ته مراد ده. او شان نزول یې څه ده؟ منافق او يهودي چې د رسول الله عليه الصلاه والسلام په فیصله چیلنج کړي وا او تلیو نو په کعب بن اشرف باندې فیصله کړي وا به ول لازم دي چې وو يهودي وته وي ورزه په مسلمانانو چې کوم پیغمبر دی په دغه فیصله وکړو دا ټیک ده
نبی علیہ السلام چې فیصله وکړه نو څنګه وروتل، نو هغه منافق ته وایي چې نه د چې زود دی بل سړی دی عمر ډېر هوښیار سړی دی نعوذ بالله. ویل دا خو له به ورشو پیغمبر فیصله چیلنج کړه ولته ورغی. هغه ویل زما نه مخکې له چا فیصله کړې ده؟ هغه یهودي ویل او پیغمبر اسلام باندې فیصله کړې خو ویل دی نه مني دی چې عمر باندې فیصله کول ټیک ده. کور ته ننوتو تورې راوویسته سر یې دې ووایسته. ویل څوک چې د الله د پیغمبر فیصله چیلنج کوي ویل زما دا فیصله ده ایسته یې مړ کړو. منافقانو غوبل جوړ کړو. ویل ګوره مسلمان یې وجلی دی خپل ورور یې وجلی دی. الله د آیت نازل کړو چې ته خو طاغوت باندې فیصله کوله. ګوره د الله قانون یې نه مانه. یریدون اراده لري دی ان یتحاکموا الی الطاغوت چې فیصله وشي طاغوت ته. وقد امروا او یقینا او بشک امر کړی شوی او دی ته وقد امروا او یقینی امر شوی او دی ته ان یکفروا چې انکار وکړي دی پاغي باندې ان یکفروا به چې انکار وکړي په طاغوت. طاغوت نه انکار وکړي په طاغوت باندې کفر وکړي. د الله نه ما سوا هر قانون منګ نه منو. د الله د قانون نه ما سوا الله چې کوم نظام را لګلې دی په مقابل کې که هر نظام جوړ لې که امریکای جوړ کړی دی که برطانیې جوړ کړی منګ یې نه منو. وسو وګنو اسی په نه منو کار نه کی رب نے مسلط کړی دی. او اقبال چې ویلو چې هم کافرون سے کافر کافر خدا ہمارا او توحید والے ہم ہیں واحد خدا ہمارا. دغه مطلب دا وخا چې هم کافرون سے کافر کافر خو منګم دین کاری نه او زمونږ ربم دین کاری دی د قانون نه منو منګه. وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا او اراده لري شیطان ان يضلهم چې بلار کې دی ولرا ضلالا بعيدا په بلار لري سره داسې بلار کې چې بیا لار لم ناراضي په بل قانون راوړی او بل قانون ته فیصله ویسي. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول او کله چې ویل شي دیو ته تعالوا راشي الى ما اغسطا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی او الى الرسول او رسول د الله تعالی ته. الى ما انزل الله یعنی الى ما انزل الله نه مراد قران دی قران تراشي و الى الرسول او د الله پیغمبر تراشي. دا میراث ور کوي ته پردې دا حکم اومنه رایت المنافقین ویني وت منافقان لرا یسدون عنك سدودا چې اوړي بستانه پاوړې دو سرا. فكيف اذا اصابتهم مصیبه پس حال بيد دیو اذا اصابتهم کله چې ورشي کې دیو تا مصیبتن سم مصیبت بما قدمت ايديهم بسبب دا عمل چې مخکې کړی دی لاسونو د دیو. ثم جاءوك او بیا راشي تا يحلفون بالله او قسمونه کوي په الله باندې ان اردنا الا احسانا وتوفيقا چې موږ اراده نه وکړي الا احسانا مگر د نیکی او توفیق نه د جوړخه موږ جوړ جاړې راولو. او موږ دا خو چې دا نظام نه مني کنه بدل IMF قرضې نه درکې ورلد بانک د قرضې نه درکې څوک به سره تعلق نه ساتي ځکه به قانون باندې فیصله کوي. حافظ ابن قیم رحمه الله په دې اعلام الموقعين کې لیکلي دي اغو عين الايمان ايقاع الحرب بينهم وبيننا للموافقه والتقارب. عین ایمان دا دی چې کافر سره به جنگ کې بایکاټ به کې تقارب او نزدېکت اسلام کې مطلوب نه دی. غوړي فكيف اذا اصابتهم مصیبه بیا پیغمبر علیہ السلام بس دا کړه وې کنه څه کمپرومایز به کړه کچھ لو کچھ دو باندې به او جنگ باړو نه راغله نه اسلام وې ځان لري ک پلیت ته دا الله په قانون فیصله نه کوي. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك براشتا يحلفون بالله وقسمون كيف الله تعالى بان اردنا الا احسانا وتوفيقا منګ اراده نه کړې الا احسانا مگر د نیکی زموږ مقصد خو زموږ نیت صحیح وای چې دې بل تم فیصله وړي وا نیتم خراب نو وتوفيقا او د جوړخت مونږ ول چې جوړخ براشي مسلمانانو غیر په ملګری شي. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا کسان دي چې پوهیږي الله تعالی ما په هغه څه باندې فی قلوبهم چې دوی په زړونو کې دي. فاعرض عنهم پس مخواړه د دیو نه وعظهم او وعظ وتوکا نصیحت وتوکا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او اوه دیو تا فی انفسهم په حق د نفسونو د دیو کې یا فی انفسهم د دیو په مجلسونو کې قولا بلیغا وینا اثرناکا او د الله د پیغمبر په خبرو کې چې اثر نه نو چا په خبرو کې وي ځکه چې خود لړنه وی کنه او دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
او پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ترغیب ورکه الله اطاعت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ده. او بل رد په منکرینو د حدیث باندې چې وما ارسلنا من رسول، د نبی صلی الله علیه وسلم په اقوال او افعالو کې اصل اعمال د اهمال نه دی. اصل په حدیثو کې اعمال د عمل بکې اهمال نه دی چې پرې دی. وما ارسلنا من رسول، او موږ نه دی لېږلی هېڅ یو رسول او پیغمبر لره الا لیطاع باذن الله، مگر چې اطاعت او تابعداري وشي باذن الله، په حکم د الله تعالی باندې. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، او کچری دی خلقو اذ ظلموا انفسهم، کله چې ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې، جاءو کراغلی وی تا ته پیغمبره فاستغفر الله، پس بخنه غوښتلې وی د الله تعالی نه، واستغفر لهم الرسول، او بخنه غوښتلې وی د دیو د پاره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام. دې ته ویل کېږي توسل بدعاء الحي، الله ته د یو ژوندي نیک انسان په دعا باندې ځان نږدې کول. وګوره دې تعلق د پیغمبر علیه السلام د ژوند سره دی. ګورې دا مطلب نه دی چې اوس به روضې ته ځي او پیغمبر ته به وایي چې زما دپاره بخښنه وغواړه، نه، دا غلطه خبره ده. دې باندې ګورې انسان د شرک حالت ته نږدې کېږي. اوسو کې مطلب باندې نه پوهېږي. امام مالک صاحب وایي که نه، وی نبی صلی الله علیه وسلم قبر روزی مبارک ته چې څوک راځي نو انما یزار القبر، د قبر زیارت لپاره راځي. ګوره ولا یزار المیت، دې کې مقصود د الله د حبیب صلی الله، خاطر که مقبرې ته ځې که نه، نو د الله پیغمبر څه فرمایلی دي چې زیارت القبور، د قبرونو زیارت، د مړو زیارت نه، زیارت الاموات نه دی ویلی. ګوره د مړو زیارت نه دی یاد کړی، زیارت القبور یاد کړی. انما یزار القبر، ته چې زیارت لځې د قبر زیارت لبه ځې، د میت زیارت لبه نه ځې. ګورې تاسو خبره پوه شوئ. نو دې نه د پیغمبر علیه السلام د اوسنی وخت مراد نه دی، بلکې ژوند کې مراد و، چې کله دی ژوندی و په دنیا کې موجود و. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، د الله نه بخنه غوښتې وې او پیغمبر دیو له د الله نه بخنه غوښتې وې، لوجدوا الله تواب الرحیم، نو خامخا موندې به وي الله تعالی تواب الرحیم، توبه قبلونکي او مهربانه. فلا وربک لا یؤمنون، پس نه د دسي وربک، او قسم مې دي پر رب ستا باندې، لا یؤمنون، د ایماندار نشي کېدی، مؤمنان نشي کېدی. حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ګوره علماء لیکلي دي که نه، وی په 11 تأکیداتو سره کافر دی چې د الله په قانون فیصله نه کوي. په دې آیت کې 11 تأکیدات دي، 11، یعنی په 11 میخونو دا خبره مضبوطه کړې ده الله چې څوک د الله په قانون فیصله نه کوي، د الله د قانون په مقابله کې بل قانون له فیصله وړي، نو ګورې دې په 11 تأکیداتو باندې کافر دی. دومره خطرناکه خبره ده. ګورې ښه الله دې رحم وکړي، خو بس پته نه لګي به دې مونږ الله وبخي کو هم نه بخي، به دې ژوند ټول د انګریز په قانون باندې فیصله کوي، د الله په قانون څوک فیصله نه کوي. فلا وربک لا یؤمنون، فلا پس نه داسې وربک، او قسم مې دي پر رب ستا باندې، لا یؤمنون، د ایماندار نشي کېدی، ایماندار نشي جوړېدی. حتی یحکموک، تر دې چې فیصله کوونکي وګرځوي تا لره، فیما په هغه څه کې شجر بینهم چې اختلاف راغلی دی په منځ د دیو کې، ثم لا یجدوا فی انفسهم، او بیا ونه مومي فی انفسهم په زړونو خپلو کې حرجن خفګان او تنګسیا، مما د هغه څه نه قضیت چې تا ورله فیصله کړې ده، ویسلموا تسلیما، او مني دا فیصله ستا په منلو سره. سبحانک اللهم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.